د وردګو په چک ولسوالۍ کې د اختریز جام په نوم د والیبال سیالۍ پیل شوې دي. د لوبې د لوی اختر په دویمه ورځ د چک ولسوالۍ د حضرت عمر فاروق لیسې د والیبال په لوبغالي کې د 52 لوبډلو په ګډون پیل شوی او لا هم ادامه لري. د اختریزو سیالیو په نوم په دې لوبو کې د یاد ولایت د یو شمېر نورو ولسوالیو په ګډون د لوګر، کابل او هلمند ولایتونو د والیبال لوبډلو هم برخه اخیستې وه. د چک ولسوالۍ د سپورت کمیټې ویان ذبیح الله ارمان وایي چې دا لوبې د ځوانانو د یووالي په موخه د چک ولسوالۍ په کوربتوب په لویه کچه ترتیب کړي دي. یا تورنمنت چې د بمبایی د کلي په کوربتوب د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په عالی لیسه کې د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې د امریت او چک ولسوالۍ د سپورتي کمیټې په ګډه همغږۍ جوړ شوی و چې تقریبا د اختر په دوهمه ورځ باندې شروع وکړله او د 52 لوبډلو پکې ګډون کړی و. د یو تورنمنت په هدف په موخه یوازې د ځوانانو ترمنځ اتفاق، اتحاد او یووالی دی او له نیکه مرغه دا لومړی تورنمنت دی چې ګڼ شمېر د ولایاتو لوبډلې د هلمند ولایت، کابل ولایت، لوګر ولایت او خپله د وردګ ولایت د ګڼو ولسوالیو نه پکې په 52 لوبډلو ګډون کړی و. د سیالیو نندارې ته د چک ولسوالۍ له لرې پرتو سیمو سلګونه د والیبال مینوال ورغلي او د خپلو لوبډلو د هڅونې لپاره یې لاسونه پړکولي دي. بلخوا د سرپرست حکومت ته چک ولسوالۍ امنیتي مسؤلینو د یاد تورنمنت لپاره د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی. د چک ولسوالۍ د امنیې قماندانۍ یو مسؤل نعمت الله ذاکر وایي چې لوبغالي او د یاد تورنمنت نندارچیان د بشپړ امنیت په فضا کې خپلې لوبې جاري ساتلی شي. دا نن څلورمه ورځ ده چې زموږ امنیتي کسان دغلته شتون لري او انشاءالله هر څه موږ په نظر کې نیسو، مشکل نشته دی. په ورته وخت کې د وردګ ولایت د سپورت امیر ذبیح الله وهاج والیبال یوه مشهوره لوبه بللې او په وینا یې چې په یاد ولایت کې وخت ناوخت ورته لوبې ترسره کیږي. دغه سیالۍ د ځوانانو د یووالي او اتحاد په خاطر په هر اختر کې ترسره کیږي او په زیاته کچه مینوال لري. خوشبختانه تر دې دمه پورې سیالۍ په ډېر ښه توګه باندې ترسره شولې او ګټونکو لوبډلو ته موږ د بریا او مبارکي وایو. همداراز د والیبال یو بل لوبغاړی عزت الله رحیمي د ورته لوبو پر پیلېدو خوښي ښودلې ده. موږ ډېر خوښ چې په دغه ارامه فضا کې دغه تورنمنت ترسره کیږي. د بمبای ځوانانو نه ډېر خوښ چې داسې یو تورنمنټ جوړ کړی او ځوانانو یې وضع ته تشویق لپاره ټول کړي دي. د یادو سیالیو نندارچیان همداراز په هیواد کې پر نسبي امنیت خوښ دي او وایي چې ورته لوبې د جګړه ځپلو هیوادوالو پر شونډو مسکا راولي. الحمدلله د امن څادر غوړېدلی دی او دغه لوبې هغه که د غیشي دي، که د والیبال دي، که د کرکټ دي، هغه ډېر په مینه او په ولولو سره لمانځل کیږي. خو د دغو سیالیو لوبغاړي او لوبډل مشران له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د وردګ ولایت د والیبال لوبې ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د دوی لپاره معیاري لوبغالي جوړ کړي. دا چې دي د ځوانانو کې روحیت تازه کوي، د ځوانانو اتفاق او اتحاد سبب ګرځي او د ولسونو د جمع کېدو سبب ګرځي. د سرپرست حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده چې موږ د وردګ ولایت کې بیخي جمنازیم نه لرو. نو د ټولو والیبالرو په نمایندګۍ باندې موږ دا خواهش ځینې کوو چې موږ دپاره یو جمنازیم ترتیب کړو. په هره ولسوالۍ کې نه باید ولایت کې یو جمنازیم ولرو. نوای وطن